دا د زمری خویونه خوند را کوي د ګران غازی خویونه خوند را کوي دا د زمری خویونه خوند را کوي. له عائشه رضی الله عنها څخه روایت ده، هغه وایي چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مې واورېدل زما په دې کور کې ویل یا الله څوک چې زما د امت د یوې چارې واکمن سي او پر هغوی سختي وکړي نو ته پر هغه سختي وکړه، او څوک چې زما د امت د یوې چارې واکمن سي او پر هغوی نرمي وکړي ته پر هغه نرمي وکړه. د دې حدیث روایت مسلم کړی دی. دا ګړندي خویونه خوند را کوي د ګران غازی خویونه خوند را کوي دا د زمری خویونه خوند را کوي د ګران غازی خویونه خوند را کوي د ګران غازی خویونه خوند را کوي. چملا تړلای زی د جنگ میدان ته چملا تړلای زی د جنگ میدان ته دا میړنی خویونه خوند را کوي د ګران غازی خویونه خوند را کوي دا میړنی خویونه خوند را کوي د ګران غازی خویونه خوند را کوي دا د زمری خویونه خوند را کوي د ګران غازی خویونه خوند را کوي.